24 اسد سال 1400 مصادف با 15 اگست 2021 نظام جمهوری اسلامی افغانستان ضمن پشتیبانی جامعه جهانی پس از 20 سال دوام فروپاشید و تحریک طالبان بار دوم قدرت را به دست گرفته و امارت اسلامی را به عنوان نظام جدید معرفی کرده. باید مذاکرات در سطح بلند باید آغاز شود. مذاکرات با صفی که به جمهوریت حضور داشتن. اگر ما را نادیده بگیریم، شخصا به حیث یک جوان افغان ما هم یک جمهوریت خواستم، اما اگر نظریات ما شنیده نشه خود طبعا حاکمیت زور خواهد بود. حکومت زور در افغانستان نتیجه خوب نداره و در تاریخ هم نداشته. ما میخواهیم باید دخترای افغانستان به مکاتب برن، به پانتونا برن، درس باید بخوانن، کار باید بکنن. فروپاشی نظام جمهوری مردم افغانستان به خصوص نسل نو را به صورت بسیار جدی تکان داد. در نیم قرن اخیر افغانستان دچار تعاملات خصمانه قدرت و مداخلات ابرقدرت‌های دنیا و کشورهای منطقه بوده و هست. ظرفیت بالقوه بازگشت به منازعات مسلحانه همواره وجود داشته است. هر از گاهی یک جنگ ختم و جنگ دیگری شعله‌ور شده است. از این رو نظام‌ها و حکومت‌ها با عمرهای کوتاه شکل گرفته و رفتند. در فرجام افغانستان به صلح دائمی و ثبات پایدار دست نیافته است. تغییر نظام موجب چرخش معکوس در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان شد و با تغییر وضعیت جمعی از فعالان نسل نو که پس از سال 1384 در قالب نهادها، حرکتها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف مدنی، اجتماعی، حقوق بشری و دادخواهانه حضور فعال داشتند. بار دیگر پیرامون شرایط موجود سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی مردم به خصوص زنان و نسل نو وارد مرحله تازه از مبارزات دادخواهانه به هدف احاطه حقوق اساسی مردم افغانستان گردیدند. در 2020 د اګست د 15 نه وروسته موږ په درې برخو کې د عدالت غوښتنې یو نوی پړاو ته دننه سو. د افغانستان د خلکو بلخص د افغانستان د ښځې او د افغانستان د نوی نسل او ځوانانو اساسي حقونو باندې متمرکز وکړ. موږ یو ځانګړې څېړنه باندې کار پیل کړ چې د افغانستان د منازعې او پخلاینې تر عنوان لاندې او د افغانستان د نوی نسل او ځوانانو اساسي غوښتنې پکې نغښتی دی. دوهم موږ د رسنیو له لارې خپل غږ اوچت کړ او دا دوام لري. دریم موږ په سوونو ځوانانو سره په مختلفو ولایتونو کې د دوی د نظریاتو د راټولولو لپاره خبرې وکړ او د دوی نظریات ځکه رسک موجود و، یو تعداد خپل خبرې نشي کولی، نو موږ د دوی خبرې سره راټول کړ او وختاً په وختاً د رسنیو له لارې او د مختلفو لارې څخه حاکم مقامات او نړیوالو ټولنو ته مو ورسول او دغه عدالت غوښتنې پروسه دوام لري. جمعی از فعالان نسل نو و جوانان رساله تحقیقی منازعه و مصالحه افغانستان مطالعه موردی خاصهای نسل نو و جوانان را به هدف تبیین و ریشه‌یابی خاصهای نسل نو و جوانان در خصوص منازعه و مصالحه افغانستان تدوین کردند. این رساله تحقیقی با مروری بر عوامل بحران دیرگذر و تعاملات خصمانه قدرت در افغانستان
بازخوانی مختصر پروسه های صلح و دلایل ناکامی پروسه صلح افغانستان در دوحه، تحلیل قطعنامه های جرگه ها و همایش های صلح نسل نو و جوانان و بررسی خواست‌های نسل نو و جوانان برای تأمین صلح دائمی و ثبات پایدار در کشور. بر روش تحلیل محتوای کیفی در 4 فصل تدوین شده است. بدون شک در حوزه منازعه و مصالحه افغانستان در دوره‌های مختلف زمانی نظرسنجی‌ها و تحقیقات صورت گرفته است. اما تحقیقی که دیدگاه‌ها و خواست‌های نسل نو افغانستان را در خصوص جنگ و صلح انعکاس دهد کمتر انجام شده است. توجه به خواست‌ها و تمایلات نسل نو افغانستان به عنوان نیروی بزرگ اجتماعی از منظرهای مختلف حائز اهمیت است. بنابراین ایجاب می‌نمود تا از یک طرف فعالیت‌ها، دادخواهی‌ها و تلاش‌های نسل نو قبل از 15 آگوست 2021 و از جانب دیگر خواست‌های آنان برای رسیدن به صلح دائمی و ثبات پایدار در افغانستان به گونه ساختارمند مورد تحقیق قرار می‌گیرد. با آنکه هدف اصلی این تحقیق جمع‌آوری و تبیین خواست‌های نسل نو در مورد رسیدن به صلح دائمی و ثبات پایدار در کشور بود، خوشبختانه اکنون این رساله تحقیقی به نحو خط مشی استادگی و دادخواهی جمعی از نسل نو افغانستان را تشکیل می‌دهد. د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ اول د هیواد ټولو مطرحو سیاسي اړخونو سره د خبرو، هوکړو او مذاکراتو نوښت له سره تر لاس لاندې ونیول شي. دویم، نوی نسل ته چې لویه ټولنیزه برخه او د ټولنې اصلي ځواک جوړوي میدان ورکړل شي. د ټولنې ټول قشرونه په ځانګړي ډول د نوي نسل پیژندل شوې څیرې په هیواد کې د بنسټیزو حقونو، سولې او ټیکاو ټینګښت په موخه فعال شي. دریم، د اسلامي امارت اړخ او د افغانستان نور ټول اغیزناکه سیاسي اړخونه باید یوې لویې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره له ځانغوښتنې او انحصار څخه ډډه وکړي. څلورم، په افغانستان کې د ټولو افغان اړخونو د هوکړې او د خلکو د رایو پر بنسټ ټولګډونه نظام رامنځته شي. پنځم، په افغانستان کې د ټولو وګړو بنسټیز حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه بنسټیز او خوندي شي. شپږم، په اوسنۍ نړۍ کې نړیواله انزوا ځورونکې ده. د کورني ستونزو په حل، ځواکمن ملي دولت په رامنځته کېدو، نړیوال مشروعیت او له ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره د اغیزناکه دوستانه اړیکو زمینه برابریږي. در پایان این تحقیق نسل نو افغانستان نقشه راه سیاسی را پیشنهاد نمودند که در آن از جوانب افغان می‌خواهند که یک بار و برای همیشه به ختم جنگ و تأمین صلح پایدار در افغانستان تصمیم جدی اتخاذ نمایند. بر اساس این نقشه را جانب امارت اسلامی و سایر جوانب تاثیرگذار افغانستان با همکاری سازمان ملل برای آغاز گفتگو و اعتمادسازی باید گام بردارند. مذاکرات جدید بین الافغانی توسط امارت اسلامی و سایر جوانب افغان با تسهیل و نظارت سازمان ملل آغاز گردد. تشکیل دولت فراگیر، چگونگی برگزاری لوی جرگه به اساس توافق جوانب، چگونگی تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات سراسری و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید نیز شامل این نقشه راه سیاسی می باشد. همچنان در این تحقیق نسل نو افغانستان، ساختار سیاسی آینده، مکانیزم رسیدن به اقتدار سیاسی، شیوه استفاده عادلانه از ثروت ملی، ایجاد شورای عالی فقهی و دارالافتاء و چگونگی تأمین روابط نیک با همسایه‌ها، منطقه و جهان را برای گذاشتن نقطه پایان به تعاملات خصمانه قدرت در افغانستان پیشنهاد نمودند. جامعه آماری این تحقیق را نسل نو و جوانان از 30 ولایت کشور شکل می‌دهد. بخش اول داده‌های این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از میان 11286 نفر با تفکیک 8235 مرد و 3051 زن از رده‌های سنی 18 تا 35 سال و بخش دوم آن پس از تحولات سیاسی نظامی 15 آگوست 2021 با استفاده از مصاحبه گروپی تدوین شده است. پس از تحول 15 آگوست 2021
فعالیت‌ها و مبارزات مدنی و سیاسی، کنفرانس‌های خبری، تجمعات و تظاهرات در کشور ممنوع و محدود قرار داده شد. با توجه به این محدودیت‌ها، جمعی از فعالان اجتماعی و مدنی در داخل کشور به نمایندگی از نسل نو افغانستان برای دادخواهی در رسانه‌ها حضور یافتند و صدای دادخواهی خود را از بهر احاطه حقوق اساسی مردم و رسیدن به صلح دائمی و ثبات پایدار در رسانه‌ها گسترش دادند. پس از فروپاشی نظام جمهوری، رهبری گروه تماس به نمایندگی از فعالان نسل نو افغانستان به هدف دادخواهی و شریک کردن دیدگاهشان پیرامون حقوق اساسی و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، حاکمیت قانون، حل بنیادی مسائل افغانستان از طریق گفتگو و تفاهم، تعامل با جامعه بین المللی، احترام به تفاوت‌ها و ارزش‌های یکدیگر، آزادی بیان و حق اعتراض و مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در رسانه‌ها اشتراک نموده و همچنان حضور دارد. با باور جمعی از فعالان نسل نو افغانستان، هیچ فردی، چه مقامات بلند رتبه دولتی و رهبران سیاسی و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌ها باید قدرت را از طریق قانون به کار ببندند و خود ملزم به اطاعت از آن باشند. د قانون تشه باید ډکه. زندگی در خلای قانون یک مشکل جدی است. قانون اساسی در رأس سایر قوانین باید اصول و حدود قدرت سیاسی، ساختار، وظایف و صلاحیت‌های اساسی دولت، شیوه حکمرانی و حقوق اساسی اتباع را تعیین و تضمین کند. د افغانانو اساسي حقونه باید پر اساس د نوې اساسي قانون تعریف او د اساسي قانون باید پر اساس د ملي کمیسیون تصویب او تصویب شي د ملت په واسطه. با باور این فعالان، حقوق اساسی اتباع باید در کشور تضمین شود. هر شهروند افغانستان باید از حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی خود برخوردار شوند. زه د یو مهاجر په صفت دلته باید ژوند وکړم که د یو خپل د حقوق نه باید استفاده وکړم. ما سیاسي حقوق، اقتصادي حقوق، د کار، د سیاست، د مدني فعالیتونو، د رسنۍ، دا ټول باید په یو چوکاټ کې سره تعریف شي. زده کړه د افغانانو غوښتنه ده، کار کول د افغانانو غوښتنه ده، د استاد د خبرو په تایید سره سیاسي تنوع د افغانانو ده، نور ټولنیز، اقتصادي، مدني حقونو د افغانانو غوښتنې دي. قوانین باید د چارواکو، رهبرانو یا ګوندونو، سیاسي او پوځي ډلو د غوښتنو او سلیقو پر بنسټ رامنځته شي، بلکې قوانین باید د وخت اړتیا، د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په رڼا کې رامنځته شي. د واک لرونکو ملي بنسټونو له لارې تصویب او د یو ملي دولت لوري پلی شي. با باور این فعالان، زنان و دختران در افغانستان بدون دلایل موجه قانونی، شرعی و منطقی با ممنوعیت و محدودیت‌های زیادی در حوزه‌های تعلیم، تحصیل، کار و حضور اجتماعی و سیاسی مواجه شدند. اکنون زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسی و انسانیشان محروم و با تبعیض مواجه‌اند. در هیچ جایی از دنیا، نه در کشورهای اسلامی و نه غیر اسلامی، شما سراغ ندارین، پیدا کردن نمیتونین که حداقل زن امو کشور از آموزش باز مانده باشه، مکاتبش بسته باشه، در پانتونا حضور پیدا نکنن، در کار حضور پیدا نکنن، یک قشر بزرگ از جامعه خود حذف کرده باشن و یا به یک شکل توهین کرده باشن. متاسفانه این کار انجام شد. د افغانستان په بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په ځانګړي ډول په وروستیو 2 لسیزو کې ښځې په دولتي ادارو، خصوصي سکتور، مدني ټولنه او په ټولنیزو سیاسي و اقتصادي برخو کې فعال ونډه درلوده. متاسفانه اکنون در افغانستان زنان از تعلیم، تحصیل، مشارکت سیاسی و اجتماعی به کار در ادارات دولتی و مؤسسات ملی و بین المللی منع شدند. ان تر دې چې د ښځو پر وړاندې د ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ورونه تړل شوي دي.
په بیلابیلو برخو کې له موږ څخه د مشارکت حق اخیستل شوی. آن ښار او بازار ته تګ او راتګ زموږ لپاره ځورونکی دی. نه کلتوری خنډ شته او نه هم اقتصادي خنډ شته په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو دروازو پرانیستلو په وړاندې. ما به حیث یک شهروند افغانستان این ارزش را هیچ وقت قبول ندارم. این ارزش نیست. این یک ارزش پلیدی است. ارزشی که او زن افغانستان از کار، از تعلیم، از تحصیل و بیسواد نگاهش میکنه، این ارزش نیست. سرانجام با وجود دادخواهی‌های گسترده هنوز به حق تعلیم، تحصیل، کار و حضور اجتماعی و سیاسی زنان به حیث یکی از خواسته‌های ملی و جهانی پاسخ قناعت بخش ارائه نشده است. به نظر جمعی از فعالان نسل نو، گذاشتن نقطه پایان به تعاملات خصمانه قدرت در افغانستان مستلزم گفتگو، تفاهم کلان سیاسی، ایجاد نظام فراگیر و دولت باثبات بر اساس قانون اساسی، اراده مردم و توافق همه جوانب افغان می باشد. قضایای افغانستان و رسیدن به صلح دائمی و ثبات پایدار راه حل نظامی ندارد و قطع کامل و ابدی جنگ در کشور یک ضرورت جدی است. نباید سولیز مبارزه او عدالت غوښتنې وځپل شي. د خبرو، هوکړې او پراخ بنسټه نظام ټولکټونه او ټول افغانان ته د منل شوي دولت رامنځته کېدو لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. د افغانستان په حکومتونو کې ځان غوښتنه او انحصار دود دی، خو انحصار او ځان غوښتنه به په قطعي ډول کوم ځای ته ونه رسیږي. هر چه مشکل داشته باشیم از تفنگ کده گفتگو بهتر است. ولو که گپ مسئله کرد بدم بخوره اما موضوع تفنگ کده بسیار خوب است. ما باید گپ بزنیم. ما چرا از گپ سر داریم؟ اگر هر کسی به این نظر است، هر کسی که من میتونم در مملکت به تنهایی خود یک کار بکنم، اشتباه است و اشتباه را ما چرخی باطل تکرار کرده میریم. ما میگیم که نه، این کشور باید از همه بسازیم. از همه به این معنی است که در تصمیم گیری دو سیالی شریکش بساز. اگر شریک نشود، این زور است، فشار است، انحصار است و این نتیجه نمیده. طالب شمول حکومت د ټول شمول معنا نه ورکوي. اوس چې موږ تاسو وینو یوازې طالبان دي چې واک کې دي، نور څوک نشته. بدون شک گفتگوها، تفاهم کلان سیاسی، تعیین مکانیزم و چگونگی رسیدن به اقتدار سیاسی مسالمت‌آمیز و ایجاد دولت همه شمول با اراده مردم افغانستان راه را به سوی تعامل معنادار با جهان باز می کند. دا هیواد د ټول قومونو ګډ کور دی. په دې هیواد کې چې په ټول تصامیم کې، په ټولو پریکړو کې حضور پیدا نه کړي او معنادار حضور پیدا نه کړي، هیواد مخ ته نه ځي. که چېرته د طالبانو اسلامي امارت وایي چې موږ د ولس ملاتړ ځان سره لرو، خو راځئ دغه ریفرنډم وکړئ، همدغه طالبانو په نوم باندې ریفرنډم وکړئ، په دې نظام باندې ریفرنډم وکړئ. با آرای مردم مراجعه بکنیم و اقتدار سیاسی را از طریق انتخابات باید تمثیل کنیم. که چېرته ټینګار پر دې کوو چې ملت ټول طالب دی یا ټول د طالب نه ملاتړ کوي، نو بیا ولې بحث نه ځو انتخابات خواته؟ با باور فعالان نسل نو، امروزه در سطح جهانی دولت‌ها در قبال همدیگر مسئولیت دارند. چالش‌های جهانی همچون مسئولیت از تروریسم بین‌المللی، مبارزه با پدیده تغییر اقلیم، جلوگیری از نقض حقوق بشر و سایر موارد مهم دیگر از طریق معاهدات، کنوانسیون‌ها، موافقتنامه‌ها و سایر مکانیزم‌های جهانی حل می‌شوند. دولتداری و زندگی در سطح بین‌المللی بدون تعامل کشورهای جهان با همدیگر ممکن و میسر نیست. اکنون انزوای جهانی مشقت‌های زیادی را بر مردم، سکتور خصوصی و کشور تحمیل کرده است. نړیوال ټولنې سره باید او د سیمې هیوادونو سره باید له سره یو دقیق حساب شوی اړین مذاکرات باید پیل کو. با ملل متحد هماهنگی داشتیم و اعتماد کردیم. نقش بسیار اساسی داره در افغانستان. من گله دارم اما رد نمی کنم. حداقل این نقش باید پررنگ شود، این نقش باید سازنده شود، این نقش باید طوری شود که ما در زندگی افغانها یک تاثیر مثبت باید ببینیم. موږ بشري ناورین سره مخامخ یو. ټول افغانان باید څنګه سي
کار وکړو چې پیسې باید په هر شکل کې باید هیواد ته باید جلب کو، که هغه د انجور له طریق کېږي، هغه د اشخاصو له طریق کېږي، که هغه د کاریګر له طریقه کېږي، باید پیسې دلته باید پمپ شي. پس نهادهای بین اجامی بین بخصوص یوناما که فعلا در افغانستان در کابل حضور داره در افغانستان، ما فعلا بسیار تلاش کنیم که منابع مالی بشردوستانه باید به کشور افزایش بدیم. مونږ د ملي ګټو پر بنسټ له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د دوستانه او ستراتیژیکو اړیکو لرلو دوام، پراختیا او جوړولو ته اړتیا لرو. سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و سایر سازمان‌های بین المللی باید از حقوق بشری و اساسی مردم، زنان، جوانان و نسل نو افغانستان حمایت خاطر نماید. همدارنګه موږ د افغانستان له خلکو سره د نړیوالې ټولنې مالی او بشردوستانه جدي مرستو د دوام غوښتونکي یو. افغانستان یک کشوری با عنعنات و ارزش‌های متفاوت است و باور جمعی از فعالان نسل نو احترام به تنوع سیاسی، فرهنگی و ارزش‌های همه، مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس قانون باعث تحکیم و تقویت زندگی مسالمت‌آمیز، تأمین صلح دائمی و ثبات پایدار در کشور می‌گردد. هر یو ځانګړی فکر لرو، حتی موږ کالی سره توپیر لري، نو یکسان سازی نه کېږي. یعنی موږ باید تفاوتونو ته باید احترام وکړو او د راتلونکي افغانستان لپاره په ګډه باید مخ ته لاړ شو. ما به افغانستان خودتم می‌خوایم، خودم می‌خوایم. ما تا که تنوع سیاسی را احترام نگذاریم، فشار اگر به اساس جبر باشه و فشار باشه به نتیجه نمی رسیم. تاریخ مشترک، جغرافیای مشترک، سرنوشت سیاسی اقتصادی مشترک و دین مشترک بستر مساعدی است که در آن دولت قوی می تواند شکل بگیرد. این امر زمان محقق می شود که کثرت‌گرایی و احترام به تفاوت‌ها و ارزش‌های یکدیگر در افغانستان نهاده نشود. آزادی تجمعات و اعتراضات یکی از مصداق‌های آزادی بیان است و باور این فعالان هدفخوان باید بتواند از طریق رسانه‌ها، تجمعات، راهپیمایی‌ها و حرکت‌های خشونت پرهیز در برابر مشکلات سیاسی، رخدادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بی‌عدالتی و عدم پاسخگویی مسئولان به خواسته‌های قانونی و مشروع اقشار جامعه اعتراض کنند و فارغ از ترس، حرف و فکر خود را در چوکات قانون بیان کنند. این در حالی است که آزادی بیان و حق اعتراض به شدت محدود و ممنوع شده است. دی کابینی فیصله ده چه هیچ چاته اجازه نورکه مظاهره و بسیار براحت نمیتونم حرفای خود بگویم بدلی که ممکن برم صدمه وارد شود. غیر له طالب څوک غونډه نشي نیولی، غیر له طالب څوک قبل فکر ولري هغه محکوم ده، هغه ته اجازه نسته، مظاهره حق نسته، دی غونډې حق نسته، مدني فعالیت حق نسته. از دید نسل نو افغانستان بستر افراط و تفرید در افغانستان مساعد است. از این رو احتمال گریدن مردم در دامن گروه‌های افراطی خیلی بلند است و این امر سبب می‌گردد تا گروه‌های تروریستی رانده شده از کشورهای منطقه و جهان نیز در گوشه و کنار کشور لانه کنند. سرانجام گروه‌های تروریستی یک تهدید برای افغانستان و کشورهای منطقه و جهان محسوب می‌شود و می‌تواند به مردم افغانستان بیشتر دردسرساز گردد. د هغه کړی چې هغه القاعده دی، که هغه داعش دی، که هر څوک دی، دوی په مقابل کې باید سره ودرېږو او دوی باید وځپل شي. گروه تماس برای صلح از میزان 1401 الی سرطان 1402 هجری خورشیدی با صدها تن از فعالان نسل نو و جوانان ولایات مختلف به منظور ایجاد انگیزه میان نسل نو کشور، جمع‌آوری نظریات، دیدگاه‌ها و خواست‌هایشان را پیرامون وضعیت فعلی، صلح بنیادی، ثبات پایدار، چگونگی ایجاد دولت فراگیر و حکومت همه‌شمول با گونه حضوری و با استفاده از وسایل ارتباطی گفتگو نمودند. دیدگاه‌ها، خواسته‌ها،
و صدای نسل نو و جوانان ولایت مختلف کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از جانب رهبری گروه تماس با مقامات حاکم و جوانب تاثیرگذار افغان و نشست‌ها با بعضی از نهادهای بین‌المللی شریک شده و دادخواهی برای تحقق خواست‌های نسل نو ادامه دارد. په افغانستان کې د سیاسي ثبات او سولې ټینګښت یوازینۍ لار سیاسي هوکړه او د یو داسې نظام رامنځته کېدل دي چې پکې د هېواد ټول قومونه په ملي پریکړو کې اغېزناک ګډون ولري. حفظ حقوق آموزش، کار و جایگاه زنان در تمام ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی افغانستان. سولې او ثبات لپاره د سیاسي جریانونو د نوي نسل او ځوانانو ګروپونو او مدني نهادونو ترمنځ باید د سره خبرې پیل شي او اوسنی کوم وضعیت چې ده دا باید کنټرول شي او دغه حالت ته چې اوس فعلا یو نامعلوم حالت ته بالخصوص د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله چې ده دا جدي ده او د دې پیژندنې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د بهریانو سره منجدي خبرې وشي. په اوسنۍ شرایطو کې د دې فعالانو بنسټیزې غوښتنې دا دي چې د افغانانو ترمنځ خبرې او مذاکرات او هوکړه په لاره واچول شي. قانون اساسی وضع گردیده و از آن طریق ساختار سیاسی و انتخابات سراسری به منظور تأمین مشروعیت ملی بر بنیاد قانون اساسی جدید شکل گیرد. با باور این فعالان از ولایات مختلف افغانستان، حقوق اساسی مردم در عرصه‌های تعلیم و تحصیل، کار، آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی تضمین گردد و کمک‌های بشری و انسان دوستانه جامعه بین‌المللی و حمایت آنان از حقوق اساسی افغان‌ها به خصوص زنان و نسل نو افغانستان به گونه هدفمند بیشتر گردیده و ادامه پیدا کند. سرانجام افغانستان برای همه نیازمند تلاش‌ها و دادخواهی مدبرانه، خودگذری‌های وطن‌دوستانه و سیاست‌ورزی واقع‌بینانه است. تأمین و تضمین حقوق اساسی و بشری افغان‌ها به خصوص حقوق زنان پیش‌زمینه‌های آن را تشکیل می‌دهد. با وجودی که برای رسیدن به ثبات پایدار راه طولانی در پیش رو است. آیا نخبگان نسل نو پیشتاز میدان خواهند شد؟ در این وطن همه حق دارند. این وطن تا که خانه همه افغان‌ها نشود ما به یک ثبات دائمی نمی‌رسیم. خانه همه افغان‌ها به این معنا که همه موارد، همه تصمیم گیری ها باید بر اساس قانون شکل بگیره و در تصمیم گیری ها و مشارکت همه خود را پیدا بکنن و این رایشی است که باید دوباره بریم به یک گفتگوی بین الافغانی، یک گفتگویی که او ثبات دائمی افغانستان را تضمین کنه. اگر می خواهیم که این کشور به ثبات برسه، راه حلش گپ زدن است. با تمام واقعیت‌های سیاسی جامعه باید گپ زده شود. بریم به طرف قانون اساسی جدید، قانون اساسی که بر اساس مراجعه به مردم افغانستان باید تصویت و تصویب شود. حقوق اساسی افغان‌ها باید دوباره تعریف شود، به خصوص حقوق اساسی زنان افغانستان. ما تا اعاده حقوق اساسی افغان‌ها، به خصوص حقوق اساسی زنان افغانستان، به تلاش و دادخواهی خود ادامه می‌دهیم.